ته پته چې پرون په پیښور کې د جمعې مانځنه بعد چې کوم د اهل حدیثو عالمو شیخ عزت الله عزیز صاحب هغه د خپل ماشومان سره خپل نوجوانان یو سره داسې وړوکې غونډې زوی هغه سره هم شهید شوی دی د مسجد نه راتلل د مانځنه او هغه په لاره کې بچا فایرینګ کړی دی او شهید کړی دی دا د دې نه مخکې که تاسو ته پته زمونږ مندني کې چې کوم عبدالسلام عارف صاحب هغه هم دغه شان چې په جمعات کې مونځ وکړو او جمعات کې چې مونځ وکړو واپس راتله په واپسۍ کې په خپل ګاډي کې ناستو او چا پې فایرینګ وکړو هغه موټر سایکلو والا و دا یو موټر سایکلو والا دي دا د پېښور غوندې شهر کې دا کار روان دی زموږ علماو له په دې باندې سوچ پکار دی دا نه دي کتل پکار چې د شیخ عزت الله عزیز صاحب چې دی یا د عبدالسلام عارف صاحب د تعلق کم مکتب فکر سره دې ته نه دي کتل پکار اصل کې قتل دې ته پکار دی چې د علماو شهادتونه روان دي او دا د ډیر وخت نه روان دي دا د هغه رمضان المبارک نه چې په دې کې تیزی راغلی ده تر اوسه پورې په میاشت کې یا په 15 ورځې بعد یا په 20 ورځې بعد داسې یو عالم او په یو غټ شهر کې او ښه په رڼا ورځ باندې غون به بازار کولوي خلک به موجودي او راشي خلک او بیا داسې یو غټ عالم چې کوم دی هغه به شهید کی او بیا به لاړ شي دا د ټولو له سوچ پکار دی په دې باندې که مونږ ټول دې وخت کې رایوځای نه شو زمونږ کم اهل حدیث والا رونه دي کم زمونږ اشاعت والا رونه دي کم زمونږ بریلوي مکتب فکر والا رونه دي کم زمونږ د علماء دیوبند کم تعلق لري اهل سنت والجماعت دي دا ټول را جمع کېدل پکار دي څومره چې دي یو غونډه پکار ده دی له خپل یو یونین جوړول پکار دی د دې لپاره आवाज اوچتول پکار دی دا مسلې به تر کومه روانې دا نن زمونږ په دغه رور باندې راغلی دا په دې شیخ صاحب باندې سبا زمونږ په یو بل عالم باندې مراتلی شي دا کم علما چې نن आवाज نه اوچتي سبا په تاسو باندې هم دا مسله راتلی شي دا आवाज اوچتول پکار دی باقاعده د علماو له تحفظ ورکول پکار دی او بیا داسې غټ غټ علما زمونږه څومره غټ غټ شيوخ دي څومره غټ غټ علما کرام دي چې په دې کې فقې کې هغه د کشان بغیر د سکیورټي نه ګرځي کم از کم د حکومت د طرف نه هغه د سکیورټي پکار ده کنه چې د هغه د سکیورټي سره بندوبست خو کی کنه دا به تر کومه د حال رواني دا مسلې به تر کومه رواني او دا سيزونه به تر کومه مونږه جاړو او را به شو احتجاج وکړو او بس بیا به احتجاج و درې ورځې بعد ختم شي داغه په جنازه باندې شیخ صاحب او جړل ټول علما کرام او شيوخ په او جړل نن د په جنازه باندې باغ د خلک جاړي علما کرام به پکې جمعي او وسره بیا داسونه غټ ظلم نه چې وسره بیا خپل زوی چې دین او غم شهید شوی دی هغه سره هم زوی موجودو عبدالسلام عارف صاحب سره هم زوی موجودو هغه الله حفاظت کړو چې هغه الله بچ کو د سره هم ځامن موجودو د یو الله بچ کړی دی وي زخمی دی خو پته لګی نه هغه به پس حال کی دا یو سلسله داسې روانه شوې ده په دې ملک کې په دې کې PK کې خاص طور باندې چې د علماو دا پکې نه ګوري چې دا کم مکتب فکر سره دی بس چې نوم عالم دی او پچا باندې وس بر کیږي بس هغه شهید کوي او دا هغه موټر سایکل والاړو پته ونه لګي وي په موټر سایکل باندې دوه کسان چې هغه سوارو او اړو پته ونه لګي چې هغه سواره کسان په کم طرف لاړو په شهر کې په هر ځای کې کیمرې لګېدلې دي په هر ځای کې ګډ په ګډ باندې لکه مونږ به سوچو کو په دغه پېښور کې ابل ورځ د څلور ورځې مخکې چې کوم وایه 15 ورځې مخکې دا FC په دغه باندې چې کومه حمله کېده ناکامه شوې وه الحمدلله مونږ په هغې باندې خوشحاله یو چې الله ناکامه کړه خو د هغې که خیال کړي تاسو د هر انګل نه کتل شوی چې دا موټر سایکل والا د کم ځای نه را روان شوي دي او کم سهولتکار او کم ځای کې کیمرو وهلي دي کم ځای کې کیمرو راغستې دي حتی چې هغه کم FC دغه هغې ته را رسېدلي د هغه ځای پورې د ټولو کیمرو هغه ویډیوګانې هغه په میډیا باندې هم چلیږي هر چا کتلي دي نو اوس دا چې کم دغه د مندني زمونږ عبدالسلام عارف صاحب شهید شو دا عزت الله عزیز صاحب چې شهید شو نو آیا په دې شهر کې هم دکه کیمرې خو لګېدلي دي که نه اوس دې پسې به څوک ځي هغه ځای پورې چې دا د کم ځای نه دا کسان راغلي دي دا چا کړي دي د دې به دا کس معلومول غواړي که نه به معلومول غواړي د دې دپاره چې اواز نه اوچت شوی هغه د هغې خو هغه خپله حمله چې د هغې په ځای شوی هغه ټول هر څه معاملات معلوم شو او کسان هم معلوم شو مونږ بیا هم وایو دکه هم زمونږ رونه دي هغه هم زمونږ اولاد دی په هغې کې هم شکر دی الله خیر کو
چې څه نقصان پکې غټو نشو ناکام شو خو دغه شان چې څنګه هغه د دې ملک شهریان دي دغه شان د علما کرام چې دي دا هم د دې امت او د دې KPK او د دې خلکو دا معزز طبقه ده د دې لپاره هم که داسې یو حادثه راشي داسې که د عبدالسلام عارف صاحب د هغې معاملې شفاف طریقې باندې داسې د هغې انکوایري شوې او دا کسان معلوم شوي وي نو کیدای شي چې دا مسله نه وي راغلې کیدای شي د دې نه بعد که اوس په دې باندې انکوایري ونه شوه او پوره هر څه دغه ونه شو پوره په دې باندې دغه جوړ نه شو انکوایري ونه شوه او خلکو اواز اوچت نه که موږ او تاسو غلې پاتې شو نو بیا سبا ګوره د بل نمبر وي سبا به د بل نمبري سبا به د بل نمبري بس دا علما کرام به دغه شان رواني او موږ به تش افسوسونه کوو او بس په دغه افسوس کې به زموږ د علما کرام خدا نه خواسته په دې کې زموږ نه داسې د علم سمندر لاړ نشي چې هغه زموږ د علم یو سمندر یو په هغه نه په زرګونو او په سونو خلک د هغه نه مستفید کیږي د ته سوچ پکار دی او د یو باقاعده علماء له پکار دی طلباء له پکار دی دینی طبقه له پکار دی هر مکتب فکر ورله پکار دی چې په دې باره کې یو ځای شي دا نه چې د کم مکتب فکر سره د هر مکتب فکر علما شهیدان کیږي ګوره او په دې باندې د چا په مرګ باندې خو سره خوشحالي له پکار او بیا خاص طور باندې دا علما په مرګ باندې دا خو ډیره زیاته بیا دا کم خلک چې په خوشاله کوي یا دغه کی دا ډیره سپکه خبره ده ګوره دا ډیره زیاته غلطه خبره ده ځکه نن پاغه د سبا کې دی شي په مونږ باندې خو دی راولي زمونږ د مکتب فکر یو عالم لا چې زمونږ مندنی دا عبدالسلام عارف صاحب مخکې روزو کې لاړو نو دیله بندوبست پکار دی په دې سوچ پکار دی کې راستل پکار دی لایحه عمل جوړول پکار دی ټول مکتب فکر چې څومره دی مکاتب فکر دا ټول کیری او د دې په باره کې باقاعده یو طریقې کار جوړ کی چې دې سره د دې بس کو دا بس کیږي دا حمله به څنګه موږ روکاو د حکومتي ادارو سره موږ څنګه په دې باره کې کینو دا خبره به ته په ذهن کې راولو چې د دې تاسو موږ لغل پیدا کړي دا خو هر ځای کې کیمرې لګېدلې دي نو دې لپاره باقاعده زما ټولو ته دا درخواست دی چې ټول علما کرام د دې لپاره आवाज اوچت کړي